پلارجانه ما غوښتل یو څه ورته ووایم. ووایه زوی، څه ویل غواړې؟ ووایه. خبره داسې ده پلارجان چې زما رخصتي مخ په خلاصېدو ده او زه باید بېرته خپلې وظیفې ته لاړ شم. وی زویه دا ته څه وایې؟ دومره زر ځې؟ آخر ما په ماړه ناس لیدلی نه یې. وایي ځم. دې څه کوم وظیفه ده او بیا زما شتوالی په وظیفه کې ډېر مهم دی. که د خدای رضا وه بېرته به زر راشم. ورور جانه نکلي ځان راته بول کې؟ نه خور جانې، دلته زما د دندې امکانات ډېر محدود دي، نو ځکه زه باید هلته وظیفې سرته ورسوم. څه ووایي زویه؟ پلارجانه ما غوښتل چې د ما یې خبرې په هکله یادونه وکړم. کومې خبرې په هکله؟ هغه بله ورځ تا وویلې چې څنګه د ځان سره بوځه، خو زه نه غواړم چې څنګه د ځان سره بوځم. ولې زویه؟ مور جانې څنګه د دې لپاره ځان سره نه بیایم چې زما سره په تکلیفېږي، ځکه چې زه ټوله ورځ په وظیفه کې یم او بله دا چې څنګه باید ستاسو خدمت وکړي او تاسو سره باید واوسي. وی زویه اوس شکر دی هغه د خور دې شته، د کور ټولې چارې همهغه سرته رسوي. اوس شکر پیغله شوې ده، مخکې چا کار کوه؟ نه ورور جانه، ورېنداره ارومرو ځان سره بوځه. هغه به بېله تا دلته څه وکړي؟ هغه غریبه به بېله تا دلته مړه سي. شریف جانه زوی، زما هماغه لومړنۍ خبره ده، ټینګار ته حاجت نشته. څنګه باید له ځان سره بوځي، دا زما وروستۍ فیصله ده. راځئ. مور جانې خدای په امان. په مخه دې ښه زویه، خدای دې مل شه، په خیر لاړ شي زویه، په خیر لاړ شي، سفر دې بې خطره اوسه. لورې په خدای مې سپارلی، په مخه دې ښه، خدای دې په خیر ورسوه. لورې خدای مل شه. خورکۍ خدای په امان. ورور جانه خدای په امان. خدای په امان. راځئ د خیر، راځئ. په مخه راځئ په راځئ د مخه خیر. ښه.
بله قمنا صاحب صفر دوه خبرې کوي زما غږ اورې اطمینان یو مینیبوس را روان دی پوه شوم تاسو هاخوا ته لاړ شئ موضوع ونیسئ راځئ ما پسې بله قمندان صاحب صفر دو هغه کې ګزمه راغله راکړه بله تکرار ګزمه راغله پوه شوم تاسو ټول په موضوع کې اوسئ ختم درځئ ښکته شئ ځه نو لاړ شه رنګ دې ورک کړه چاته ته ونه وایې ځه نو راځئ ما پسې